أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم. د حج بیان شروع ده او الله جل جلاله د دغه خبره ترغیب ورکو چې کله تاسو د حج اعمال پورا کوئ بیا الله جل جلاله یو دوی د الله نه دعاګونه غواړي. الله فرمایي چې په دغه حج کې بیا ځنه کسان داسې وي چې صرف د دنیا سوال د الله نه کوي، نو د دنیا سوال صرف د الله نه مناسب نه ده. دنیا فانی شای ده، د دنیا سوال هم کوه، د آخرت سوال کوه، خصوصا ځکه چې آخرت دا دایمي شای ده. نو بیا داسې خلکو ته چې صرف د دنیا سوال کوي، الله فرمایي چې دنیا کې یا مجاویر کو یا نه، وما له فی الاخرة من خلاق، آخرت کې ایسا نشته ده. سوال داسې سوال کوه چې الله نه د دنیا د خیر بلای سوال کوه او د آخرت د بلای سوال هم کوه. فمن الناس من یقولو، بعضې د خلکو نه هغه څوک دي یقولو چې ای ربنا آتنا، چې ای پروردګاره ای رب دې موږ آتنا مشترو کې فی الدنیا، په دنیا کې نصیبنا خپله حصه، وما له فی الاخرة من خلاق، او نوی دلره فی الاخرة په آخرت کې من خلاق د څه حصې نه. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، او بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې یی چې ای رب دې موږ مشترو کې فی الدنیا، په دنیا کې حسنة معیشة حسنة، بهترین زندگی الله مشترو کې، وفي الآخرة حسنه، او یا الله مشت په آخرت کې هم حسنه روکې، بهترین زندگی روکې. یا یی فی الدنیا حسنه، چې الله مشترو کې په دنیا کې حسنة. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا کوي حسنة امرأة حسنه، یا الله ششتا شزرو کې په دنیا کې او آخرت کې هم حسنه بهترین شی روکې. یا علی رضی الله تعالی عنہ د دې معنا کوي چې آی پروردګار دې موږ مشترو کې په دنیا کې حسنة بیت وسیع، ستر کور روکې، وفي الاخرة حسنه، او آخرت کې الله جنت روکې، جنت خو ستر. یا وفي الدنیا حسنه، یا الله مشترو کې په دنیا کې حسنة اولاد صالح، وفي الاخرة حسنه، او آخرت کې هم یا الله خادمون روکې. یا فی الدنیا حسنه، الله مشترو کې په دنیا کې حسنة نیک شذا تابدار شذا، وفي الاخرة حسنه، او په آخرت کې مشترو کې حسنة حورا، او یا د حسنه عام منا اخلا، یا الله مشترو کې په دنیا کې حسنة خیر، وفي الاخرة حسنه، مشترو کې په آخرت کې حسنه خیر. او دا ډیره جامع معنا دعا ده، ځکه په لمونځ کې هم دا انتخاب شو ده. نو دنیا کې خیر یا الله مشترو کې خیر څه، چې دنیا کې د دنیا خیر څه شی ده چې الله جل جلاله په جائزه طریقه سره هر هغه شی تو تدیر کی چې د اتو زندگی سره آسان شي او شوشتا شي بهتره شي. او د آخرت خیر چې آخرت کې الله جل جلاله د عذابونو نه بچ کی او څومره نعمتونه ابدي دي الله پاک هغه دیر کی، خپل رضا خپل دیدار دیر کی. وقنا عذاب النار، یا الله موږ بچ کی عذاب النار د اور د جهنم نه، د عذاب د جهنم نه، د عذاب د اور نه.
او یا د اما قبل سره چې معنا وخولې دنیا کې الله مشته ښه اولاد روکې ښه کور روکې او آخرت کې مشته الله جنت روکې او قنا عذاب نار د په خپله معنا باندې وخوله چې د عذاب د اور نه مو بچ کې یا هلته کې نیکه ښځه خوره اوخوستی شوه نو دغې ځای کې قنا عذاب نار چې په دنیا کې مو یا الله پاکه د انکاره ښځې نه وسوتې مخکې مو هم په دې تفصیل کړی اولئک لهم نصیب مما کسبو دغه خلق د دوی لره ده نصیب حصه کامله مما د هغې شی د وجې نه کسبو چې دوی کسب کړه ده کسبو عملو من الحج چې کوم عمل دوی د حج کړه ده والله سریع الحساب الله جل جلاله جلدی سره حساب خستونکه ده واذکروا الله فی ایام معدودات تسجدوی الله جل جلاله په تکبیر سره بسم الله الله اکبر چې نو د حج اعمال ګوره موږ بیان کړي وو د انم د ذوالحجې نه د حج اعمال شروع شي سبینۍ نه بدای لوړ شي پهلا عرفات ته نو ټوله ورځ به عرفات کې تېره کړي د غروب آفتاب پورې چې کله د میر سترګه ډوبه شي نو د دغې نه پس ته به دلته د مشوم المنځ نه کوي لوړ به شي مزدلفه ته شپه به په مزدلفه کې تېره کړي او هلته کې د مشوم د مخصتان المنځ به په ګډا باندې وکړي بیا موږ ویلي چې کله شپه په مزدلفه کې تېره کړي نو په لسم د ذوالحجې د عید چې کومی نو په دا باندې به دای د سبینۍ المنځ چې وکړي لږ غوندې به ټیم پسې تیر کړي میر سترګر وخوري یا د هغې نه لږ مخکې مینا ته به دی لوړ شي مینا کې به دی څه کوي اول عمل دی به حرم یې د جمرې کوي غټ شیطان چې دا هغه به ولي اوس هلته کې په موجوده وخت کې یا د حج په وخت کې شیطان نه وي صرف اور صرف هغې زوی کې هغه کوم نشان چې دا مټې چې لګېدل یې په دغه زوی کې شیطان و ابراهیم علیه السلام چې کله بچای الولولې ته بوته نو شیطان وي ترغله او ته ویل دا څه په قاعده ما بیا دا د خدای داسې خاص حکم نه ده دی ته وغیره نو ابراهیم علیه السلام په کوڼې اوښته ده د دې وجې نه اوس واجبه ده په حاجي باندې چې دا به دی ولي حالانکې اوس شیطان نشته ده خو صرف اور صرف اوس شیطان ته خو پته لګي چې مسلمان چې دی دغه عمل چې کوي صحیح وجې نه یې کوي د ایمو د وجې نه چې موږ دلته کې ابراهیم علیه السلام اوښتي وو نو د هغه ته د نفرت یو پیغام وي لکه څرنګې مثلا دا وینه کسې توسې چې د یو ملک ولا د موږ د اسلام متعلق څه داسې هلکه خبره وکړي یا د نبي علیه السلام متعلق څه خبره وکړي بیا مظاهرې شروع شي بیا د هغې ملک ول بادشاه که په هغې سټیډ نه یو خوسته نو د هغې پتلا جوړه کړی شي او دلته کې د هغې توهین کیدی شي اور ور کیدی شي څوک یې په لاتې باندې وي څوک یې په سپېډې وي څوک یې په کوړي باندې ولي اوس په حقیقت کې خو بادشاه نه وي خو بادشاه ته یو پیغام د نفرت ورکونی چې دومره رذیل عمل دی کړی ده چې ته د دغې مستحق خو ته شته نه نو درنګې دغه شیطان ته هم مسلمان د نفرت یو پیغام ورکوي نو په لسم د ذوالحجې باندې به اول عمل دا د جمرې وشي شیطان به اوښتی شي درې مټې دي نو جمره اوله جمره وسطی او جمره اخرى نو په اوله ورځ باندې به دی واوښتی شي بیا به دویم عمل د قربانۍ اوله وکړی شي قرباني هم واجبه ده په مالدار سړي باندې صاحب استطاعت باندې او د هغې نه پس ته به سر وخریی شي بیا به احرام کولا وکړی شي او بیا به د هغې نه بعد طواف زیارت وکړی شي دا هم فرض ده موږ ویلي چې په حج کې درې اعمال فرض دي نو احرام او دارنګې وقوف په عرفات کې او طواف زیارت نو چې کله طواف زیارت وکړي د طواف زیارت نه به دی مخکې ځون د احرام نه کولاو کړي دا طواف زیارت دی په عام لباس کې دا کوی شي بیا چې کله دغه لسم د ذوالحجې باندې دا اعمال وکړي دی به بیا مینا ته واپس شي شپه به هلته بیا تېره کړي په یولسم د ذوالحجې باندې بیا دغه ټول جمرات څومره چې دا اولي بیا به هم په مینا کې دی شپه تېره کړي په دولسم د ذوالحجې باندې بیا به دی هغه جمرات بیا وولي خو په 11 ذوالحجه باندې د زوال نه پهله به وولي میر سترګې زوال چې کله نه یې شوه غرمې وخت کې او په 12 د ذوالحجې باندې د میر سترګې د زوال نه بعد به وولي خو که د چا نه مثلا لیټ شه د غروب آفتاب رسې نه وکړل نو بیا د عذر د وجې نه دې نه بعد یې هم کوی شي یا بهتره خبره دا ده چې بیا د 14
ذیل حجې رسوي ته پوتې شي بس په دغې باندې د اعمال د حج دغه پوره شول نو الله پاک هغه بیان کوي. واذکروا الله نو د حج اعمال اصل کې ګرون دي خو لیکن قرآن کې په دغې ځای کې الله پاک په داسې ششته انداز سره بیان کړي چې دا هم په صحیح معنی کې وکسې حج په ټولو اعمالو سړی پوه شي. واذکروا الله فی ایام معدودات تاسو یاد کوئ الله جل جلاله فی ایام په هغه ورځې معدودات شمېر کړي شوي کې چې د ایام تشریق دي درې ورځې دي د ذی الحجې 10 11 12. فمن تعجل فی یومین هغه څوک تعجله چې جلدی وکړله برمی الجمرات په ویشتلې د جمراتو سره فی یومین په دغه دوې ورځې کې فلا اسم علیه په ده باندې څه ګناه نشته په تعجیل سره. ومن تأخر هغه څوک تأخره چې مؤخر یې کړل دغه رمی د جمرات یعنی 14مې ورځې ته فلا اسم علیه په ده باندې څه ګناه نشته ده. لمن اتقا دغه حکم دی هغه چا دی پوره چې الله پاک نه ډریږي. واتقوا الله ډریږي د الله جل جلاله په اعمالو د حج کې. واعلموا تاسې پوه شئ انکم الیه تحشرون چې بېشکه تاسې الله تعالی طرف ته جمع کولی وشوئ. ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا د یو منافق په باره کې د آیت نازل شو. اخنس بن شریک د هغه نوما وه چې کله به نبي علیه السلام ته روغو ډېرې خوږې خوږې خبرې وې ته کولې. یاره ته خو په موږ ډېر ګرون یې او ته چې مدینې منورې ته موږ ارغلی نو موږ د پوره ډېره لویه د خوښۍ د سعادتمندۍ خبره ده. تو په مجلس کې چې موږ نوس وو نو موږ داسې ارلاګي لکه کب چې په اوبې کې کسې او چې د تونه چک شو بیا موږ تاسې لاګي لکه کب چې د اوبې نه ډېر انتهایي تربت و وغیره. پیغمبر علیه السلام یې هم دوکه کړی و. پیغمبر علیه السلام یې که په رښتیا دغه ډېر مضبوط مسلمان ده د موږ عاشق ده او دغې رزیل به ورستې څه کول چې کله به هلته لوړل مدینه منوره کې اکثر فصلونه نو چا به داسې خپل فصل کټ کړه او کېټه به یې وینه ویلې وه ده به هغې ته ور ورته ویر کړه ټول فصل به یې ورته وسول ختم به یې کړه. یا د هغې زنور به په چراګاه کې به شورېدل ده به ولیدل چې څوک شته نه ده نو توره پسې روغله هغې شا ورته روغله او هغه ورباندې ختم کمړی یې کړه. خو که چا به ولیدل چې دا ته څه کوې نو بیا به دغې ټایم کې به جاهلانه غیرت ونیو او ورته ویل چې یاره ته څوک کیدی شي ته یې مونه دا پوښتنې کوې نو الله پاک د هغې دا مذمت بیانوي. ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یعجبکه چې خوشحاله وي تو لره قوله قول د اده فی الحیات الدنیا ژمدون د دنیا واله کې ویشهد الله او دای ګوه کوي الله جل جلاله علی ما په هغې شی باندې په هغه ارادې باندې فی قلبي چې په زړه د اده کې ده. یعنی منافق سړي علما هم دغه چې په ټکي ټکي کې د قسم څه اجت ته چې ته قسم کوې او قسم په خدای په موږ ډېر ګرون یې او قسم په خدای موږ اتو دې پوره به دا وکړو الله فرمایي چې ایمو په نومې قسم دې ته خوري په هغې خبرې چې د ده په د زړه کې دي چې منې تو سره مې په رښتیا ډېر محبت ته. ویشهد الله او الله جل جلاله باندې قسم خوري او ګوه کوي الله پاک ما په هغه شی باندې فی قلبه چې په زړه د اده کې ده وهو الد الخصام او حال دا ده چې دی الد الخصام شدید جګړلو ده د شر لکیدو بالکل. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها او چې کله سعى تولى دای سټ اوړی یا وس موند کی اختیار موند کی سعى في الارض نو دای کوشش کوي په مځکه کې اسدې پر ليفسد فيها دې پر فسادو کې په مځکه کې ويهلك الحرث والنسل او دای هلاک کوي تبا کوي الحرث د فصل لرا والنسل او د مواشي زنور لرا والله لا يحب الفساد الله پاک نه پسند کوي فساد لرا. واذا قيل له اتق الله چې کله ویته او ویلی شو دته اتق الله چې د الله پاک نه وډور شه دا ویته چې الله نه وډور څه کوې نو اخذته العزة ونیو د اده لره العزة غیرت بالاسم په ګناه سره. نو غیرت که چېرته په یوه شا خبره کې د غیرت ارچک کي او په هغې باندې عمل وکړي دا خو ډېره ښه خبره ده او که د ګناه په باب کې د غیرت ته ونسي او په ګناه د اماده کي نو دا د بیړه غر کوي ځکه جهنم ته دې بیایي نجایز کوي نه راوکوي. اخذته العزة ونسي دې لره العزة غیرت جاهلانه غیرت بالاسم په ګناه سره فحسبه جهنم نو کافي دی د لره جهنم یعنی ټکانه دی د جهنم دو ولا بئس المهاد او ډېر زوی او ډېر خروب زوی ده ډېر بد زوی ده د جهنم د پروتي دی پوره مهاد بشتري ته ویشي یا ډېره بده ټکانه دو جهنم. ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله نو الله فرمایي چې ټول خلک هم داسې نه وي که بد وي نو ښه هم بل طرف ته یي پکې. د صهیب رومي رضی الله تعالی عنه په باره کې دغه آیت نازل شو. صهیب رومي دا یو داسې صحابي و چې
مکې معظمې کې اصل کې پیدو هغه کې اوسېده. داسې د شپې یا د اوې اوتې کله په عمر کې چا وتښتم پټ یې که او روم طرف ته یو هلته کې خرڅ کو نو زندګي ټوله د غلامۍ تېره کړه. چې کله نوجوان شو په څه طریقه الله پاک بیا مکاور کړله نو مکې معظمې ته بیا ورسېده. دلته تجارتونه شروع کړله. مکې ته چې کله روغ نو داسې ورته یېدېدل چې یاره دا د مکله ده دس کې مې وړي کولي کې لیبې کړي خو چونکې نه دا یې چا پېژنده چې دا د مکې و نه ده څوک پېژندله. غټ غټ زویونه مې ته یېدېدل چې دغې زوی کې زه پوتې شوی یم وخت مې تېر کړی ده. نو چې کله هجرت وشو علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته وروړو داسې پسې صحابه کرامو ته حکم تاسې به هجرت کوئ کورونه پرېږدوئ خپل ایمان خپل اسلام محفوظ کوئ. نو دا یې روان شو. د ده چونکې د تورې د اسلحې جوړولو د سره هنر او کاروبار یو په ځینې کسانو د ده قرضې وې نو هغې سوچ وکړه چې صهیب روان ده او په موږ خو یې ډېرې درنې قرضې دي داسې یو وخت کې دی شي چې روشي چې دا بیا مکې ته روشي نو قرضه په موږ به یې پوتي به بیا نه غوړي ای وخت کې به غلباوې ته حاصلوي. نو نن د قرضې یا د امف کولو په موقع دو یا د ده د مړولو موقع دو نو کسان یې جمع کړل هغې ته یې غیرت وروچو چې دا څه بې غیرتوب ده یو مسلمان دی نه روان ده او دا دین نن صهیب هم دی نه روان ده لحاظه وبئ نو سرګوډ به یې کړو چې ته څرنګه دي دغه ځای نه موږ نه درومې هغه یې جمع کړل پسې روان شول. صهیب رضی الله تعالی ګوشي تشي وو اصلا غیشي هم مې سره و توره او نزا هم مې سره ده او چې کله دوی ولیدل چې دا خو په پسې کفار روان دي داسې یو غونډای و هغه ته وینه وخته او دوی تر ورسېدل. نو صهیب رضی الله تعالی عنه ته وویل چې مو ته پته ولګېد تاسې د مو قتل په اراده روان یوئ خو دا هم ته پته ده چې زه دومره نشانه باز یم چې د مو غیشه خطا نسی نو د څومره غیشي چې د مو سره دلته کې موجود دي اول به دا در باندې استعمالوه نو دا چې څومره استعمال که د غمره به یې تاسې دغې ځای کې لاشونه پروته وي او ای نه پس ته او په توره او په نزا سره جنګ د سره کوو نو بیا هغې نه پس ته که زه مړېږه نو تاسې به هم کفي تعداد سره ختم کوم لحاظه مو پرېږدوئ. د وخت کې هغه کافر چا کوم باندې قرضې وې هغې ورته ووایي چې ښه داسې وکړه چې بیا بله سودو سره وکړو چې په موږ د کومې پیسې دي پیسې موږ ته معاف کړه بیا څه نه ته وي بس پې خپله لیار ووایه. نو ته ورته وایي چې صحیح ده چې د دغې دپاره مو پرېږدوئ نو عامې ته معاف کړي نه یې دې نه خوړه. دا مدینې منورې ته یا نه ده رسېدله چې په الله پاک په نبي علیه السلام آیتونه نازل کړي چې په صحابه کرامو کې داسې خلک هم دي چې د خپل د ایمان محفوظ کولو دپاره د الله د رضا دپاره خپل زون یې نه واخوسته هغه قرضه یې ورته معاف کړل او تو ته زون یې ورسوه. ومن الناس او بعضې د خلکونه هغه څوک چې یشري چې اخولي نفسه خپل نفس څه دپاره ابتغاء مرضات الله دی پوره طلب د رضامندۍ د الله جل جلاله چې الله نه راضي شي. والله رؤوف بالعباد الله جل جلاله رؤوف شفقت کونکه ده بالعباد په بندګانو باندې. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.